د پکتیا ځاځي اریوب کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د اسلامي امارت او پاکستاني پوځ ترمنځ یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پکتیا ځاځي اریوب کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې په سپینه شګه کې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نیم ساعته راهیسې جګړه روانه ده. سرچینې وایي چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په دغه سیمه کې یوه پوسته جوړه کړي، خو د افغانستان اسلامي امارت سرحدي ځواکونو اجازه ورنه کړه او له همدې امله جګړه پیل کړه. په سوشل میډیا خپرو شویو ویډیوګانو کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. لا هم په دغه جګړه کې د مقابلو اړخونو یا د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورټونه نه دي ورکړل شوي. د افغانستان اسلامي امارت او د پاکستان حکومت هم لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. د یادونه ده چې 2 ورځې مخکې هم په دغه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ نږدې 1 ساعته جګړه روانه وه. که څه هم اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو رسمي څه نه دي ویلي، خو ځایي خلکو ویلي چې جګړه پاکستاني ځواکونو پیل کړې وه. د یادولو ده چې څو میاشتې مخکې هم د پاکستاني پوځ لخوا په تورخم دروازه او تر هغې مخکې کونړ ته څیرمه سرحدي سیمو کې د پوستې جوړولو له امله هم د پاکستاني پوځ او د اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې.